په دې موضوع باندې لږ خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي، زه سحر را پاڅېدلی وم، ماښام شو، شپه شوله، کټ ته وختم، اوده کېږم. دې ځان سره حساب وکړي، د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سهار شو، ماښام شو، ورځ ټوله تېره شوه، زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې، خو د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي، لمده وي. لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. انفرادي ذکر خو څوک کوي نه، انفرادي ذکر نه کوي. ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي. او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو، نو بدعت یې وکړو. نو ځان له ذکر کوي نه، او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو بدعت کوي. نو دا مطلب شو ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ، اړو ذکر مې ځان له کوه، نه په مجلس کې کوه. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کړي سوا د ذکر د الله. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه. الله دې موږ ټولو ته پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې جړل، یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به یې جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو وی عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی و چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، د دې څاروو بر سره غوښه نه وراغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د خاور یو ډیره کې مې حسابوي، دا د خاور یو سله مې حسابوي، دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله بدعمل انسان په قبر کې خودي شي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه
ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي. نبی علیه صلات وسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پوښتې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې صرف وو د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي. داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړې او لر کول غواړې نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله